د یو شپېته کلن سپینږیري د ژوند قصه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د یو شپېته کلن سپینږیري د ژوند کتاب مې ولوستو، نو دا مې پکې ولیدل. له پوهنتونه فارغ شوم، د ځوانۍ ګرمې وینې مې په بدن کې د ژوند ارمانونه او خوبونه راپوکي کړل. ارمان مې وکړو چې یوه وظیفه ولرم. الله تعالی مې ارمان پوره کړو، خو بیا راته د واده اندېښنه راوغورځېده. بیا مې ارمان و چې واده وکړم. الله تعالی مې ارمان پوره کړ، واده مې وکړو، خو ژوند بې اولاده راته سخت و. نو ارمان مې وکړ چې خدای بچیان راکړي. الله تعالی راته بچیان راکړل، خو د کرای کور د دیوالونو ترمنځ په تنګ شوم. ارمان مې وکړ چې خپل یو کور ولرم. بعد له ډېره زحمته الله تعالی په خپل کور ونازولم، خو زامن مې لوی شول. نو ارمان مې وکړ چې هغوی ته واده وکړم. دا ارمان مې هم پوره شو، خو زه نور د کار او روزګار نه زړه توره شوی وم او کار راته ډېر سخت شوی و. نو ارمان مې وکړ چې نور کار پرېږدم او استراحت وکړم. همداسې وشول او په کور شم. همغه وخت غوندې کله چې له پوهنتون نوی فارغ شوی وم، خو فرق دومره و چې هغه وخت د ژوند د پسرلي ورځې وې، اوس زما د ژوند د خزان ورځې دي. بیکاره وم، د کور د دیوالونو ترمنځ زړه تنګې شوم. نو ومې ویل چې راځه قرآن حفظ کړه، خو پام مې شو چې نوره حافظه مې له لاسه ورکړې. بیا مې روژې نیولو ته مخه وکړه، خو صحت مې دومره خراب شوی و چې د روژې نیولو طاقت راکې نه و. نو ومې ویل چې راځه قیام اللیل وکړه، خو کله چې پاڅېدم نو پښو مې راسره یاري نه کوله. نو دلته راته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې را په یاد شوې او اوښکې مې لکه باران د سترګو نه په بهېدو شوې. مفهوم یې داسې دی: 5 شیان د 5 شیانو نه مخکې غنیمت وګڼه او ګټه ورڅخه واخله. اول ځواني، مخکې له دې نه چې زوړ شي. دویم صحت دی، مخکې له دې نه چې مریض شي. دریم وخت دی، مخکې له دې نه چې مصروفه شي. څلورم مالداري ده، مخکې له دې نه چې غریب شي. پنځم ژوند دی، مخکې له دې نه چې مړ شي. زه خو له دې ټولو نه غافل وم، خو هر ځوان ته وایم چې زما په تګلاره مه ځئ. د یو رکعت وسه او طاقت که لرئ ویې کړئ، مخکې له دې نه چې زما غوندې په لاچارګۍ او پښیمانۍ د خپل ژوند د پای شیبو په انتظار اوسئ. ډېره مننه کوم دوستانو چې د ویډیو تر اخره مو راسره ملتیا وکړه. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.